أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. یهودم لوزونه کړي او مات کړي دي، نصاراهم لوزونه کړي دي مات کړي دي. الله تعالی ورته خطاب کوي چې ستاسو دپاره بل چانس هم شته، دا پیغمبر راغلی دی، یو عظیم کتاب یې راوړی دی، پیغمبر هم عظیم، کتاب هم عظیم، چې څوک په ایمان راوړي هغه هم عظیم خلک جوړېږي. تاسو بیرته قیمتي کېدلی شئ، خو د دې کتاب تابعداري وکړئ او د دې پیغمبر تابعداري وکړئ، ایمان پرې راوړئ. یا اهل الکتاب، ای د کتاب خاوندانو، قد جاءکم رسولنا، یقینا راغلی دی تاسو ته زموږ رسول، یبین لکم چې واضح بیانوي تاسو ته، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ډېر هغه مسایل او احکام چې تاسو پټولو د کتاب، من الکتاب د آسماني کتابونو نه، تورات او انجیل نه چې تاسو کومه خبرې پټې کړې دي هغه درته واضحه کوي. ويعفو عن كثير، او د ډېرو نه معافي کوي. معافي لفظ یې ځکه استعمال کړی چې دوی به پټاو. نو تاسو ته یو عظیم رسول راغلی دی زمونږ، واضح بیانوي تاسو ته هغه احکام او مسایل چې تاسو به پټولې د آسماني کتابونه چې تورات او انجیل او د ډېرو نه معافي کوي. څه مطلب؟ ډېر احکام تاسو پټ کړي دي، خو هغه نه ښکاره کوي چې یاره پلان کې هم پټ کړی، پلان کې هم پټ کړی، پلان کې هم پټ کړی، په ګوته کوي یې درته نه. اگر که قرآن خو هغه هر څه بیان کوي، خو پیغمبر علیه السلام د دې خبرې نشاندهي نه کوي چې یهودو دام تاسو پټ کړو، یهودو دام هم پټ کړو، نه صرف مسئله واضح بیان کړو بس خبره کړو. قد جاءكم من الله نور، یقینا راغلی دی تاسو د طرفه د الله نه رڼا. دی د دې دپاره وویلو چې دې کتاب کې به دا نوی کتاب چې کوم راغلی دی او زمونږ احکام یې راښکاره کړي دي، دې کې به څه تکلیفونه وي. الله تعالی فرمایي تاسو تیاره کې پراته یې، دا هم رڼا ته راوباسي. رڼا خلق خوښوي، بجلی لاړه شي خلق څومره ساړوبي پې راشي، خاص کر په اوړي کې چې لاړه شي، نو په تیاره کې انسان تنګېږي. نو الله تعالی فرمایي قد جاءکم من الله نور، یقینا راغلی دی تاسو د طرفه د الله نه رڼا. په تیاره کې پراته یهود او نصاراو، و کتاب مبین، او کتاب ښکاره. مبین لازمي متعدد دواړه راځي، نو کتاب مبین لازمي معنی چې کې نو معنی به دي شي، و کتاب مبین کتاب واضح، واضح کتاب را. او که متعدی معنی کې نو مبین معنی دا ده وضاحت کوم چې احکام لران. د دې کتاب نو مسوک فائدہ اخلي هغه الله تعالی اوس فرمایي. هر سړی د دې کتاب نه فائدې نشي اخلي. یهدی به الله من اتبع رضوانه، روانوي الله تعالی په سبب د دې کتاب باندې من هغه چا لره اتبع رضوانه چې د الله د رضا تابعداري کړي. کوم طرف ته رواني؟ سبل السلام، د سلامتیا لارو ته. الله تعالی د سلامتیا په لارو باندې روانوي هغه چا لره چې د هغه غرض او مقصد د الله ته رضا ده. د رسول الله حدیث هم داسې دي، هر سړي ته الله تعالی د خپل پیغمبر په حدیث عمل نه نصیب کوي، ځکه د ډیرو خلکو رضا هغه بل چا رضا وي، د الله رضا یې نه. نو چې د یو سړي 100% مقصود غرض مطلب دا شو چې زمانه دی الله راضي شي، که زما د عادت موافق ده او که مخالف، که زما پر رسم و رواج کې شته او کنه، که مور او پلار مې په عمل کړی دی او کنه دی،
که مسلک او مذهب کې مشتاو کنه خو چې د پیغمبر طریقه د زما طریقه ده په دې زمان الله رضا کیږي الله د په حدیث عمل نصیب کوي او که یو سړی وایي چې زه په کم کړای کې بند یم که د هغې موافق ومنمې که د هغې کړای نه بهر حدیث و بیا نه منم دا الله تعالی چې دی دې ته سبل السلام سلامتیا په لارو باندې الله نه روانوي داسې څه نو بس په هر څه کې به غرض او مقصد څه کې د الله رضا به کي نو بیا الله تعالی سړي له هدایت ورکوي نو یهدي به الله هدایت کې الله تعالی په سبب د دې کتاب باندې من هغه چاته اتباع رضوانه چې هغه تابعداري کړې د الله د رضا په کومه لارې روانوي سبل السلام د سلامتیا په لارو روانوي سبل جمع ذکر راوړی ده چې د دین احکام ډیر دي شرایع ډیر روزه ځال لاره ده زکات ځال لاره ده حج ځال لاره بیا په دې کې دنه وړې وړې لارې دي لاره د سلامتیا او د سلامتیا لارو ته ويخرجهم من الظلمات الى النور او راوباسي دی ولره د تیرونه رڼا ته غني تیری ډیر دي تیاره د کفر ده تیاره د شرک ده تیاره چې د فسق او فجور ده اتباع الشهوات ده من الظلمات د غنو تیرونه راوباسي الى النور رڼا باذنه فخل حکم باندې اذن شرعي او كوني دوانو ويهديهم الى صراط مستقيم او روانوي الله تعالی دی لرا الى صراط مستقيم لار برابر تان یہ یهود یا نصارا او تاسو تعظیم کتاب رسول راغله دی دا الله رضا چې دا مقصد وګرځوي هدایت برته ملاوي کدا الله رضا غرض نه مقصد هم نه نیت هم دا نه ګوره دا قرآن هم درله هدایت بیان درکوي او نه دله الله در بیا یا اهل الكتاب د کتاب خاوندانو قد جاءكم رسولنا یقینا راغلی دی تاسو ته زموږ رسول یبین لکم کثیرا مما کنتم واضح بیانوي تاسو ته ډېر هغه احکام چې تاسو پټول من الكتاب د الله د کتابونو نه ويعفو عن كثير او د ډېرو نه معافي کوي قد جاءكم من الله نور یقینا راغلی دی تاسو ته د طرفه د الله نه رڼا څوک ده قرآن رڼا ده کتاب مبین هم دی دې ته عطف الصفت علی الصفت وایي بریلیان وایي نبی علیه السلام نور دی ګوره الله تعالی فرمایي یقینا راغلی دی تاسو د طرفه د الله نه نور څوک دی نبی علیه السلام او کتاب مبین قرآن دی او په اصل په عطف کې چې دی نو تغایر وایي نبی علیه السلام نور دی مونږ وایو سورۃ آل عمران کی آیت تیر شو الله تعالی قرآن نازل کړی دی منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات قرآن الله نازل کړی دی ډېر آیاتونه محکمات دي خو بعض متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ چا په زړونو کې چې کوګواله دي فيتبعون ما تشابه رواني کې باغ آیاتونو په چې هغه متشابه دي د قرآن نه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویلی د فتنې لټولو دپاره دام د هغې قبیلې نه دی تاسو چې متشابه پسې لاړئ محکم هم پرېښودو قل انما انا بشر مثلکم ورته ووایه زه خو ستاسو په رنګ یو بشر یم او لقد جاءکم رسول من انفسکم هغه زموږ د نفسونو نه دی موږ بشر یو نبی علیه السلام هم بشر دا محکمات پرې خودلو متشابه پسې راغلل نو دې ته عطف الصفت علی الصفت وایي عطف په څلور قسمه باندې دی یو دا دی چې یو صفت عطف کې په بل صفت لکه یو سړی وایي تا ته زما زوی درغی استاد هم دی ډاکټر هم دی انجینیر هم د دې دا مطلب نه چې دا جدا جدا کسان دا د یو کس صفتونه د قرآن غړ ډېر شی صفتونه دي او ډېر شی نومونه دي
نورم دے، کتابم دے، شفام دا، هدایتم دے، موعظم دا، تذکرم دا. تاسو ډیر شی نمونه دي. نو دلته عطف الصفات علی الصفات دی ته وایي. او رسولنا مخکې ذکر شګن قد جاءكم من الله نور، یقینا راغلی دی تاسو د طرفه د الله نه رڼا، وکتاب مبین، او کتاب ښکاران. او که نبی علیہ السلام د نور تی مراد شي، اگر که دغه معنا او دغه تفسیر صحیح ماته نه ښکاري او ډېرو علماو ته هم صحیح نه ښکاري، نو بیا د نبی علیہ السلام طریقې چې دی نورانیت والی. که علما بیا دا مانم کوي که نبی علیہ السلام ته مراد واخلي، نو بیا مطلب دا دی چې د دې هر حکم هره طریقه دا نورانیت والا دی، نور والا ده، رڼا والا ده، تیاره پکې نشته. په اولنۍ معنی ظاهره ده. یهدي به الله، کله دې نه دوه شیزونه مراد وي نو الله به یهدي بهما ویلو، په دې دوانو الله هدایت. دلته وایي یهدي به، په دې کتاب هدایت یو شی دی. تاسو ته نور او کتاب مبین راغلی، دا یو شی دی. یهدي به، په دې یو شی باندې الله هدایت او الله تعالی روانوي. به په سبب د دې کتاب باندې من هغه تعالی را اتبع رضوانه، چې دا الله د رضا تابعداري کړي، پس باندې روانوي. سبل السلام، د سلامتیا په لارو باندې. ويخرجهم من الظلمات الى النور، او راوباسي دی ولره د ګڼو تیارونه رڼا ته باذنه، په خپل حکم باندې. ويهديهم الى صراط مستقيم، او روانوي دی ولاره برابرې ته.